باب مبارد دی کې چې وجوبیت د جهاد او داغي فضیلت. په دې باب کې اوس پتم نمبر حدیث ته ابو امامه رضی الله عنه روایت ته چې یقینا یو سری او ولاد الله پیغمبر تا یا رسول الله اې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذن لي في السياحه ما ته اجازه راکا د سفر کولو د چکر کولو چې زه وګرځم او سفرونه وکم سفر وکم او چکر لګوم په دې ځمکه کې. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله پیغمبر تو فرمایل ان سیاحه امتي الجهاد في سبيل الله یقینا زماد امت سیاحت او سفر زماد امت سیاحت او سفر هغه د چې د الله په لار کې jihad کول هغه سفر چې عبادت غني زړه ازادي نو هغه دار زماد امت هغه چکر او سفر هغه د چې د الله په لار کې jihad کوي. زما امت به د عبادت نه ځان ساتي. نو په دې روایت کې فضیلت د jihad دا بیان چې د الله د پیغمبر هغه د امت خصوصیت چې الله وتعالى ورکړي دی هغه په jihad باندې ورکړي دی چې دې امت غورواله او بهترواله هغه دار چې دا امت په jihad کې د الله په لار کې د الله په لار کې به د الله په دین باندې ځان قرباني چې د الله کلمه د پټولو دنیا کې اوچته شي. دابل حديث عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن عاص روایت دا روایت کی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې د الله پیغمبر فرمایي دي قافله كغزوه د الله پیغمبر فرمایي د جهان نه واپس کېدلو مسافه او سفر دا پشان د غزوی دی د الله په لار کې jihad کول دي. مقصد دا مجاهدین jihad تلل شي او jihad وکي او داغه نبی ته واپس کیږي قافله ویل کیږي دا بیتا دغه شان ته jihad نه وزګار شي او بیتا واپس خپل کور او کلی ته راځي دغه ته ویل کیږي قافله. او د الله پیغمبر فرمایي زما د امت د jihad نه واپس کېدل او خپل کور او کلی وطن ته راتلل دا د دې دی لکه دا چې په jihad کې مصروفي او دا غزوه کوي نو دومره اجر الله تعالی ورکوي تر هغه پورې چې کور ته واپس کی شوی نه وي نو دا ټول هغه مسافه تلل او دا بیت واپس کېدل دا ټول د دې دی لکه په jihad کې چې کوم اجر دا دې ملاويږي. اول حديث د نمبر وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه سائب بن يزيد روایت قال داوي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك کله چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزوې نه واپس هغه راغی نه هم کال باندې دا غزوه شوی او رومین جمع شوي د مؤمنانو په خلاف باندې او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې دا غوي سره جنگ د پاره لاړ شي تفر ډېر لري د الله پیغمبر چې دې غزوې نه واپس تلقاه الناس خلق د الله پیغمبر استقبال ته ورتل او خلق سره ملاویدل. فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع صاحب وی نظم د ماشومان سره د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاو شوما ثنیه الوداع غونډي باندې. ثنیه ویل کیږي د دوه ورونو مېز کې کملار وي نه مدینې نه بهر دای و غونډي وا کله چې مدینې ته کوم څوک راغی مېلمانه براغل او د مدینې نه بیت تل نو مدینه والا بدیه پر راوستو د غدینه به وتره د شان داخلي مخخه د وتره کوله. نو صاحب یزید یې چې زم د ماشومان سره د الله د پیغمبر په استقبال کې وتم او د الله د پیغمبر سره ثنیه الوداع مقام کې د الله پیغمبر سره ملاو شوما. نو دې حدیث کې یو فائدہ ده کله چې ایو قائد وی مشر وی او سفر باندې تللی وی ابي ته واپس کیږي نو کدا پر رعیت ولس او خلق ته پکار ده چې داغه د استقبال د پاره یو ځای ته ورغوږي او داغه د استقبال د پاره تیاری وکړي ځکه دا د مشر عزت دی نو د کم قام مشر هغه د شان ته داغه چې عزت کیږي اقام پاغي منسکول ښکاری او دا د قام عزت دی نو قام نه دا پکار دی هغه قائد او مشر چې هغه مسافر وي ابي ته واپس کیږي نو داغه د استقبال د پاره یو ځای ته ورتلل پکاري ترڅو د مشر عزت وشي لکه څنګه چې د الله پیغمبر راتو په دې حدیث کې بیان
دویم دا چې تعلیم الصبيان الخروج لاستقبال المسافرین، ماشومان ته دا یو تعلیم ورکول پکار دي. دا یو سنت عمل دی، کله چې مسافر هغه کور ته راځي نو ماشومان خبرول پکار دي چې هغه یو ځای ته شانته د مسافر د استقبال او خوشحالۍ لپاره هغه یو ځای ته ورودي. دا یو سنت عمل ثابت. اوله فائدہ به کېدار چې د الله پیغمبر عاجزۍ ته وګوره او د الله د پیغمبر د کردار ته وګوره چې ماشومان سره مینه کول. کله چې د الله پیغمبر په عام سفرونو کې مدینه ته راتو لار کې ماشومان هغه سره ملاویدل او د الله پیغمبر به داغي په تلو باندې لاس راخو او د الله پیغمبر باغې ته مسکا او خندا کوله او د الله پیغمبر به حتی رسول نه کته شو ایا په سرلې باندې ماشومان د خپل ځان سره مخ ورسته د الله پیغمبر دا کېنول. روایت امام بخاری کی راځي قال دا صاحب وی وذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان الى ثنيه الوداع. ومن قالوا چې د الله پیغمبر سره ملاو شو ځکه چې هغه د غزوین واپس راتلو حالت کې وو. د ماشومان سره موږ لاړو ثنيه الوداع مقام ته اول د الله پیغمبر سره موږ داغه د استقبال لپاره هغه موږ ملاو شو. بل حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة روايت كي النبي صلى الله عليه وسلم فرمائے من لم يغزو سوچ الله پلار کی جهاد ونک کافرانو سرا او يجهز غازيا او یا څوک د الله پلار کی غازی اغا تیار نکی غازی ته تورلی وانخلی غازی ته اسلحه وانخلی وسکیږي چې غازی برابر کی د الله بلاره کې مجاهد تیار کې ودی ونک او يخلف غازيا في اهله بخير او یا د غازی او د مجاهد هغه پسمانده او داغه د کور والاو ته دغه شانته هغه ته خیر ونرسي داغه د رزق داغه د خوشحالي داغه د پاره د جون اسباب نه برابرې. د الله پیغمبر فرمای اصابه الله بقارعه قبل يوم القيامه دغه کسب الله تعالی مصیبت د ورځې قیامت نه مخکې رسي. دا ورته دی حدیث دی. مقصد پکې دا دی د الله پیغمبر تیزی ورکړي چې مومنانو مسلمانانو تاسو په غزا کې دغه شانته ټول شریک شئ، ټول د الله په لار کې غزا کې شریک شئ او شراکت پکې وکړي، jihad وکړي د کافرانو سره، د دې يهودو سره، د دې نصاراو سره، د دې سره jihad وکړي او کو اقلا jihad مقررتني او پیسې ګټي دنیا سره دی نه سوچ jihad تغیر هغه له پیسې ورکا داغه تیارې وکا هغه تسبیح والا داغه د بچو خیال وساته هغه کې دې رقم ځان شریک کا. او د الله پیغمبر دیما فائدہ به دې روایت کې موږ تاسو صدا بیانې او دا ډېر سخت خبره ده او دې سره موږ تاسو گرفتاری بیان العقوبه الشديده من الله تعالى الدنيا قبل الاخره على من ترك الجهاد. هغه څوک چې هغه jihad پری دي، هغه څوک چې jihad په شپږ سپورې وي، هغه څوک چې jihad بد ګڼي، هغه څوک چې هغه jihad تللی او jihad ته به اهمیت ګوري. د الله پیغمبر ګوره دا په دې حدیث کې وعده کړی دا چې دغه سړي ته د آخرت نه مخکې سخت عذاب دې رسیږي. دا به الله شرمي، دې ته به الله ټینشن بیماری لګي، دا به الله د ښځې او د بچو په شرم باندې اخته کوي، د دې ژوند کې به چېرته سکون پیدا نشي. او دغه شانته نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شانته موږ تاسو ته ویره راکړي jihad پرې نه دی. ګوره نن چې امت jihad پرېښی دی او نن چې امت jihad کوي د هغې سیل کوي نو دغه شان د کافرانو دا حالت دی. مومنان مسلمانان په سرونو باندې ډېر زیات دي، سرونو باندې ډېر زیات دي، کافران ډېر زیات کم دي، اسرائیل ډېر زیات کم دي، خو د نړۍ بدماشان جوړ شوي دي. ولې چې مسلمان ناصبت تاسو هغه سر جوړ شوی دی. حقیقت کې چې د ایمان کم خوند دی، عزت دی او غیرت د ایمان دی، هغه د مسلمان ډله نه وتی دی. د دنیا د محبت د وجنه، د دنیا د مطابقت د وجنه او دنیا سره دغه شان درځيږي د ورتول د وجنه. الله دې موږ ته ټول کې هغه حقیقت ایمان پیدا کړي. وصلی الله علی نبینا محمد.